پښتانه نه دي، جهان خپل مانځه جنت لري او پښتانه به د خیر سره دوزخ لري. ولې په ویډیو کې موږ د دې منځونه وینو، حالانکه خشوع خضوع د الله رسول فرمایي په مانځه کې یو طرف بل طرف ته مګورئ کنيستې لمونځ الله نه صحیح کوي. د الله رسول فرمایي د مسلم حدیث دی په مانځه کې لوړ مګور اسمان و طرف ته الله به دې په سترګو ړوند کړي. هغه وهب بن منبه فرمایي ابو نعیم اصفهاني را نقل کړی دی ابراهيم عليه السلام سره چا الله پښتنه وکړه ما وتا ته د دونه مرتبه څنګه درکړه، اولی الله نه يم په خبر چې څنګه دې راکړه، ول تا ډېر ښایسته لمونځ کوي د لمانځه د وجې مې درکړل، تا ډېر ښایسته لمونځ کوي. خشوع خضوع څه ته وایي؟ خشوع خضوع دې ته ویل کېږي چې کوم لمونځ ته په ښکاره کوې په پټو هغه رقم لمونځ وکړې. موږ خو ریاکاران یو، د خلکو پر مخ یو رقم لمونځ کوو او بیا چې کله مطلب په خپل ځای کې یوازې بیا بل رقم لمونځ، دې ته چې وایي دې ته منافقت وایي. زموږ بزرګان، زموږ صحابه کرام، زموږ د دیوبند اکابر شیخ زکریا صاحب حضرت شیخ صاحب رحمه الله فرمایي وایي زه په خوب کې انتهایی ډېر چې بیده به شوم بیا په دنیا نه خبرېدم. عابدي کې خپله فرمایي وایي باران به څه وایي اوس ما بستره به لاندې ټوله نه وه دا وزه نه خبرېدلم، دومره ګرمي به را باندې راغلې وه زما بدن به دومره خوله کړې وه چې لاندې مځکه به نه وه دا وزه نه خبرېدم. لیکن زموږ د دیوبند یو شیخ چې هغه د عربو د عجم شیخ بلل کېږي حضرت مولانا سید حسین احمد مدني صاحب رحمه الله، هغه به د شپې لمونځ کوئ تهجد کوئ، د هغه د سینې څخه به یو قسم د خوب د الله د خوب یو غږ راوتی ول زه پر دې راپورته کېدم کني زه نه راپورته کېدم، نه په باران خبرېدم نه په ګرمي خبرېدم. لیکن د شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدني صاحب چې دوی به د شپې په لمانځه ولاړ وو او بیا به ما څه کول هغه د ده د سینې څخه به د الله په دربار کې پیغمبر صلی مبارک چې به لمونځ کوئ غږ نه و شی نه و، دا سینې څخه به داسې غږ راوتی لکه هغه مطلب یو کټو چې رایشېږي کټو چې پخې رایشېږي داسې خوړاړې به تلئ. دا وایي د مدني صاحب رحمه الله پر دغه غږ به زه راپورته کېدم. او نن زموږ منځونه څنګه دي؟ د الله رسول فرمایي چې کم سړی اودس وکړي بیا راځي په خشوع خضوع لمونځ وکړي د لمانځه بعد دغه لمونځ په یو نوراني شکل کې الله پاک بیا درته پېښوي، دغه لمونځ به درته دعا وکړي الله دې ښایسته لره آباد لره. او کم سړی لمونځ ژر ژر رکوع سجده کوي ژر ژر، د الله رسول فرمایي دا لمونځ بیا وده ته به دعا وکړي خدای دې د غي در په دره کړه لکه زه چې در په دره خدای دې د غي تباه کړه. والله نیم انسانان به په دې تباهي چې لمانځه په دعا ورته کړې ده. صحیح ده؟ هلته یې ملګری و هغه چې راشي 2 منټه پاتې په لمانځه وده دوسې ژر ژر رکعتونه کوي. ابل ورته مالا عاجز صاحب مشر سړی یې ته ولې داسې کوې، یو خو خولۍ نفسر کوې، دویم ژر ژر رکعتونه کوې، د الله رکعتونه نه دي پکار، د الله په دربار کې رکعتونه نه شمارل کېږي، اخلاص شمارل کېږي، خشوع شمارل کېږي، خضوع شمارل کېږي. هسې په درواغ خلک ما داسې 8 رکعته وکړو ما داسې ډول مې کوه په تا دې خدای کړ 7 رکعت 2 رکعته وکړه ښایسته یې وکړه د محمد رسول الله پر طریقه یې وکړه. دا څه معنا ده؟ هسې ژر ژر پورته څه دلته تکبیر تحریمه جنتیر دی په نه پلاختی آی بیا کلی کور مې خراب سي آی بیا کلی تر څو به مې دا رقم پر دغه لار باندې روان یم. الله دې ویل اورېدل قبول منظور وکړي، الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې رانصیب، الله دې د بدمرغۍ وساتي، الله دې د بدقسمتۍ وساتي، الله دې ویل اورېدل په خپل دربار کې قبول منظور وکړي. الله دې پر دې تور مرګ غریبان عزیزان ټول عالم انسانیت ته الله پر دې تور مرګ ورکړي چې مري دا وایي لا اله الا الله محمد